وروستیو پرلپسې ورښتونو او سیلابونو د کونړ په مرکز اسداباد او یو شمېر ولسوالیو کې خلکو ته د سر زیان ترڅنګ درانه مالي زیانونه اړولي دي. د دغه ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې مسؤلین وایي وړمه شپه د وټپور ولسوالۍ اړوند کرونګ سیمه کې د باران له امله له غره څخه پر یوه کور لویه تیږه پرېوتې چې له امله یې د یوې کورنۍ یو ماشوم او یوې مېرمنې ژوند له لاسه ورکړی. د یاد ریاست مشر ملي ټلویزیون ته وویل د دوی د وروستیو معلوماتو له مخې ورښتونو او سیلابونو په ډیرو سیمو کې د استوګنې لسګونه کورونه، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، پلونه، لوی او فرعي لارې، سربندونه او عامه ځایونه تخریب او ویجاړ کړي دي. نوموړي وویل په ځینې ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او د دیوالونو پرېوتو پیښو کې لسګونه سره څاروي هم تلف شوي دي. په همدې حال کې د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د پشت پل د سیند اوبو د ډیروالي له امله په بشپړ ډول د نړېدو له ګواښ سره مخ دی. دوی له حکومت او مرستندویه ادارو غواړي چې د یاد پل د ژغورنې لپاره جدي هڅې وکړي. زموږ د دولت نه دا خواست دی چې باید د دې پل غم وخوري. که چېرته دا پل د منځه لاړ شي او د پاشد او د نارنج ولسوالۍ د دې ترمنځ د خلکو ترمنځ فاصله رامنځته کېږي او ډېر مشکلات سره به خلک مخ شي. په دې پلونو باندې ډېره سرمایه بنده شوې ده او دې باندې ډېرې پیسې بندې شوې دي. دا د دې ولسوالۍ او د دې ولایت د تګ راتګ یوه لاره ده. رفت آمد پرې ډېر زیات دی. په کار ده چې د دې ډېر حفاظت وشي. د کونړ ټولګټو چارو رئیس بیا وایي په یو شمېر ولسوالیو کې د سیلابونو د ډیرو زیانونو او تخریب د مخنیوي لپاره هڅې کړي او لا یې هم د لویو لارو، پلونو او عامه ځایونو د حفاظت او ساتنې لپاره د خپلو شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې په فعالیت کولو بوخت دي. 1603 کال په بودیجه کې دا په پلان کې نیول شوی دی. انشاءالله که د اوبو کچه ښکته شي نو په نږدې راتلونکي کې د ترمیم او د دې د جوړېدا هغه پلان شته انشاءالله. کونړ ولایتي ادارې د مسؤلینو په وینا دغه ولایت کې طبیعي پیښو رامنځته کېدو په صورت کې اړونده ادارې د مرستې او رسېدنې لپاره پوره چمتووالی او همغږي لري.